عمر هیڅ حیثیت نه لري. دا مهمه نه ده چې ستا عمر څومره دی، دا مهمه نه ده چې ته کله شروع کې، دا مهمه نه ده چې ته څومره تعلیم لري، دا مهمه نه ده چې ته تور یې که سپین، انګریزي درځي که نه درځي، ستا خپلوان ستا ملاتړ کوي که نه. یوازې یو شی مهم دی، په ځان باور. یو ډېر لوی سړی و، 90 کاله عمر یې و. یو ورځ په ونه وختو، د ونې نه ولوېدو، هډوکي یې مات شو. خلکو ویل کاکا په دې عمر کې ولې په ونه وختې؟ هغه ویل 90 کاله وشول خو تر اوسه پورې په ونه نه وم ختلی، غوښتل مې وګورم چې څه کېږي. دوستانو، د هر نوي کار دپاره عمر هیڅ حیثیت نه لري. هر انسان په دې دنیا کې د یو مقصد دپاره پیدا شوی دی. الله تعالی هر یو ته یو خاص کار ورکړی دی. ځان کم مه ګڼئ. ستا راتګ بې سببه نه دی، ستا یو رول دی، یو مقصد دی، او هغه دا دی چې ځان لوړ کا تر څو نور هم لوړ کړي. ویلی شوي دي که ته پخپله پورته نشي نو بل څوک به څنګه پورته کړي؟ نو ځکه په ځان باور ډېر ضروري دی. دوستانو، موهنداس کرمچند ګاندي یو عام وکیلو، په ساوت افریقا کې یې کار کوو، پیسې یې ګټلې، آرام ژوند دی. خو چې کله یې باور بدل شو چې زما ژوند یوازې د همدې دپاره نه دی، همهغه ورځ موهنداس مهاتما ګاندي شو. او دا بدلون یوازې د ګاندي ژوند نه، ټولې دنیا یې بدله کړه. دا معنی لري چې د هر انسان دننه یو قوت شته چې یوازې خپل ژوند نه بلکې د دنیا تقدیر بدلولی شي، خو هغه قوت به انسان پخپله پیدا کوي. دوستانو، یوه ساده ټیچره، هغې ته هیڅکله دا خیال نه و چې دومره لوی کار به وکړي، خو کله چې یې باور بدل شو، هغې مشینري جوړه کړه. نن دنیا هغې ته مدر ټریزا وایي، او میلیونونه خلک نن هم د هغې د عمله ډوډۍ خوري. د هغې باور هر څه بدل کړل. دا ټول خلک نه د اسمان نه راکوز شوي، نه د بلې خاورې نه جوړ شوي. دا زما او ستا په شانتي خلک وو، خو فرق صرف دا و چې هغو په ځان باور کوو. هغو دا ومنله چې موږ د عامو کارونو دپاره نه یو راغلي. یو بس کنډکټر رجنیکانت شو، د جنوبي هندوستان سوپر سټار. یو اخبار خرڅوونکی APJ عبدالکلام شو. ولی؟ ځکه هغو په ځان باور کړی و. دوستانو، کومه ورځ چې ته په ځان باور وکړې، ستا خوا او شاته دنیا به بدلیدل شروع کړي. او که ته په ځان باور ونه کړې، که ټول خلک هم په تا باور وکړي، ستا ژوند به بدل نشي. شیر باور لري چې د ځنګل بادشاه دی، نو ځکه بادشاه دی. سچن ټنډولکر باور وکړو چې په ون ډے کې 200 رنز جوړولی شم، او هغه یې جوړ کړل. نو ټول راز په باور کې دی. نه عمر مهم دی، نه تعلیم مهم دی، نه دا چې ته د کوم کلی یې. یوازې دا مهمه ده آیا ته په ځان باور لرې که نه؟ دوستانو، یاده ولرئ، که دنیا دې مخالفت کوي پروا مه کوه. بس دا جذبه د ځان سره یوسه چې که نور کولی شي نو زه هم کولی شم، زه به هم مخکې ځم، زه به هم ځان ثابت کړم.